سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته. افغانانو ورونو دا نن ما دغه څلور عکسه دغه کړي دي چې یو زموږ او ستاسې محترم سفیر صاحب چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په پاکستان کې سفیر دی، د هغې لور سره چې کومه واقعه راغلې. یو زموږ او ستاسې پخوانی د طالبانو د وختو سفیر ملا عبدالضعیف صاحب، او دا یو د سفیر صاحب لور محترمه ده چې نه مې غوښته چې دا کسې دا کم خو اوس خپله سوشل میډیا کې هغې ورکړی دی. او دا بل چې دی ماما اخندزاده په کوم سعودي کې په ریاض کې چې کومه واقع شوې ده، په دې څلور واړو موضوع به زه نن خبرې کوم او په تفصیل سره به انشاءالله تاسې سره دا لایف وي چې تاسې وګورئ چې د پاکستان حکومت، د پاکستان ادارې زمونږ د سفیرانو سره، زمونږ د خلکو سره کم زیاتې کوي. په دې ټولو باندې به زما خبرې وي. نو هیله کوم چې دا ویډیو را سره شیر کړئ چې مرګي را ډیر شي. په دې باندې به په تفصیل سره خبرې کوم. افغانانو ورونو، زه نن یو سوال لرم. سوال داسې دی چې دا کم کار چې نن د پاکستان استخبارات زمونږ او ستاسې عام ولس خو پرېږده چې زمونږ او ستاسې د سفیرانو سره کوي، د دنیا په تاریخ کې ماته دا دې څوک وښایي، د دې ټولې دنیا په تاریخ کې. نن زه دا سوال کوم چې زمونږ او ستاسې یو پښتون ورور چې په سعودي کې اخندزاده نومیږي، ماما باندې مشهور دی، هغه سره چې کوم کار شوی هغه موږ بلکل زیاتې ګڼو. خو دا قضاوت په تاسې پرېږدم چې د یو سفیر لور، یو ښځه ذات، هغه په اسلام آباد کې رانیول کېږي، وال کېږي او هغه بېعزته کېږي. موږ او تاسې افغانان یو پښتانه یو، درد د کم یو زیات دی. د پرون نه زه اینمه چې په سوشل میډیا کې دا خلک همدا خبره کوي چې یاره افغانانو دغه سره زیاتې کړې، د دغه سره د اخندزاده ماما سره. خو زه نن دا سوال کوم، حضرت ورونو، زه دا ویډیو دلته هم دا کې پیج کې شیر کوم، بیا تاسې سره خبرې کوم. یو منټ. نو افغانانو ورونو، خبره دا ده چې دا یو واقع نه ده، دا یو واقع نه ده افغانانو ورونو. د دې نه مخکې ملا عبدالسلام ضعیف صاحب چې د طالبانو وخت کې د افغانستان سفیر په پاکستان کې، هغه لوس لغړ د پاکستان استخباراتو ISI امریکایانو ته حواله کو چې د دنیا په تاریخ کې داسې کار نه دی شوی. عجیبه دشمني ده افغانانو ورونو. بیا وایي چې زموږ انډیا سره دشمني ده. خپله چې انډیا سره دې دشمني ده چې هغه پیلوټ چې په پاکستان یې بمباري کوله، بمونه یې ورول، هغه یې انډیا ته ونیولو، ژوندی انډیا ته ورکو، ښه د چای کپ یې ورته ورکو، کاپي پې وڅکله، چای پې وڅکلې، په عزت سره یې ورواړو. مګر هم د افغانستان یو سفیر چې د ټولې د دنیا د قوانینو خلاف یې هغه کار وکړو، هغه یې په امریکایانو خرڅ کړو. د دې سفیر صاحب سره دا کم کار چې شوی، د ده لور سره چې دا کم کار شوی، آیا تاسې ماته وایئ چې د دنیا په تاریخ کې داسې کار شوی دی؟ د ملا ضعیف صاحب سره چې کم کار شوی، یا په دنیا په تاریخ کې کم داسې کار شوی دی؟ د دې نه مخکې یو بل چې د کونړ والي پاتې شوی، هغه هم په پاکستان کې سفیر و، هغه هم تختول شوی د پاکستان د ISI د خوا نه. نو زمونږ په کلکه د افغانستان د حکومت نه دا غوښتنه ده، راځم په ماما باندې خبرې کوم، د افغانستان د حکومت نه هم دا په کلکه غوښتنه ده چې د پاکستان سفارت نور بند که، د پاکستان سفارت ته نور قلف ور واچوه. دا د یو دشمن سفارت دی، دا هغه دشمن دی چې دا غواړي چې دا موږ بېعزته کړي، دا غواړي چې زموږ سفارتي عمله بېعزته کړي. نن زه پوښتنه کوم چې ستاسې په کور کې یو مېلمه، یو زنانه ذات، هغې سره بېعزتي کېږي، آیا تاسې ماته وایئ چې دا کم غیرت او دا کم انسانیت دی؟ هغه افغانیت پښتو هغه یو طرف ته که، ماته د دې جواب ماته راکړئ. نو موږ د خپل سفیر صاحب نجیب الله
صاحب چې په د پاکستان کې سفیر دی د هغه سره بالکل په دې کې ولاړ یو او هغه ته د هغه نه دا غوښتنه کوو چې د پاکستان نه خپل سفارتونه وباسئ د افغانستان د حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې موږ نه غواړو چې په پاکستان کې نور موږ په دا کې ځکه چې ستا د سفیر عزت محفوظ نه دی ځکه ستا سفیران بې عزته کېږي ما ته دلته خلک راځي وایي نفرتونه مو جوړوه عجیبه دلیل او عجیبه منطق دی د دې خلکو د دې بعضې وروره دغه ترکي چې وایي چې د پاکستان زمونږ یو دوست هېواد دی او پاکستانیان وایي چې اردګان او ترکي سره زمونږ انډیوالي ده همدغه ترکي اسلامي هېواد دی که پاکستان ته دهشتګر رالیږي که پاکستان ته د پاکستان پلونه الوځئ په اسلام آباد کې بمونه خلاصوي په پنجاب کې بمونه خلاصوي په پېښور کې بمونه خلاصوي آیا تاسې به یو ترکي هېواد ته دوست ووایئ نو پاکستان خو 15 کاله زما په وطن کې بمونه خلاصوي ما ته دهشتګر رالیږي زما ملک ورانوي زما خویندې میندې بې عزته کوي زما سفیران بې عزته کوي زما د سفیرانو لورګانې بې عزته کوي آیا زه دلته دوست هېواد ویلی شم کم وجدان دا اجازه سړي ته ورکوي ده دوی موږ باندې دا الزام لګوي چې تاسې د انډیا سره دوستانه لرئ انډیا سره دوستانه پاکستان لري انډیا موږ سره دوستانه کړې دا پاکستان نه و چې زموږ انډیا سره دوستانه وه خو د دې پاکستان په سر موږ انډیا سره دښمني کړې ده د دې پاکستان او د انډیا د کرکټ میچ به موږ به پاکستان سپورټ کوو او همدغه پاکستان همیشه موږ ته دوکه راکړې ده خپله دوستي ورسره کړې ده خپله هلته یې ورته ګودوارۍ جوړې کړي د واګه باډر یې ورته ایله کړې هغه د مذهبي چارو وزیر قادري هغه شینواري ته د احترام لرم هغه چې ویلې چې په افغانستان کې انډیا ده او زموږ دښمنه ده همغه قادري ته یې زړه پټکۍ د سیکانو وتړله اول ته یې وروستو او هغه سنیدي ول چې د فلمونو هیرو د انډیا چې د پاکستان په خلاف یې فلمونه ډکول او ویلې هم پاکستان کو ټوکړې ټوکړې کریږه د هغې فلمونه موجود دي همغه سنیدي ول سره یې ودرو او هغه د پی ټي آی په حکومت کې هغه فردوسه شقوان نه ده غټه ښځه هغه ورسره داسې لګېده رالګېده چې د سنیدي ول سره لږ ولګېږم چې دا بوی موی په ما راشي ټولو ته یې پټګي زیړ پټګي وویل نو دښمني خو ورسره زموږ د دوستي ورسره تاسې کوئ او الزام په موږ لګوئ چې تاسې دښمني کوئ زه نن د اخوندزاده ماما هغه دغه غندمه چې هغه سره زیاتې شوې بالکل دغه د والو یا د کنځلو یا د بدو ردو دا عمل ښه عمل نه دی دا موږ په کلکو ټکو غندو خو زه یو پوښتنه لرم تاسې نه تاسې له پرون په لایف کې ما دا وویلې چې زه ستاسې خویندې میندې وژنم ستاسې ماشومان وژنم ستاسې بچیان وژنم ستاسې وطن ورانومه تاسې سره هر رقم زیاتې کومه آیا د دې په مقابل کې چې زه عکس العمل اوچتومه آیا دا نفرت دی که دا خپله دفاع ده نو پاکستان خو ښکاره زما وطن ورانوي پاکستان خو ښکاره زما په وطن کې لاس وخنه کوي ته ورشئ د سراج الحق خبرې مورئ ته ورشئ د فضل الرحمن خبرې مورئ ته ورشئ د شاه محمود قریشي خبرې مورئ ته ورشئ د نورو خبرې مورئ افغانانو ورونو موږ سره په دنیا کې هیڅ چا دومره زیاتې نه دی کړی کوم زیاتې چې موږ سره پاکستان کړی هیڅ چا دومره زیاتې موږ سره نه دی کړی کوم پاکستان چې موږ له د دوستۍ په دغه کې موږ له پیچکاري وواله عجیبه منطق او دلیل خبرې کوي دا بعضې تاسې دلته راځئ په فیسبوکونو نفرتونه خوروئ زه ستا بچیان وژنمه زه تا تباه کومه او بیا تا ته یم چې ته د انډیا دغی انډیا سره خو ستاسې انډیوالي ده وسیم اکرم هم کرکټر هم هلته د انډیا په ټي وي کار کوي شعیب اختر هم د انډیا په ټي وي کار کوي کم سندرغاړ هم چې دی په انډیا کې کار کوي هر څه ورسره کولاو دي او دلته وروره دښمني په ما کې دښمني ټیکه اوس ما ته راکړې ما انډیا سره په دغه اچې انډیا ما سره څه بد کړي انډیا ما سره په ژوند کې بد نه دي کړي انډیا همیشه موږ سره ښه کړي دي انډیا همیشه موږ سره دغه کړي تا سره چې چین دوستي کوي چې د مسلمانانو یو قاتل هېواد دی ته هغې ته پاک چین دوستي زنده‌باد دا تا ته څنګه په خوله راځي چې هغه کتلي به مې چې د پنجاب نه څومره جنکۍ ویوړي هغې سره ته پاک چین دوستي زنده‌باد او دلته زما انډیا سره چې په عمر کې ما ونې نه کم بم را خلاص کړی نه یې ما ته دهشتګر رالیږلي زما په وطن کې همیشه د تعمیري کار کړی او پاکستان همیشه زما په وطن کې د ورانۍ کار کړی هغه ته د دښمن یم او تا ته دوست ویم تا به بېغیرته افغاني چې د پاکستان ته دوست وایي موږ ورسره سره مشکل نه لرو خو خبره دا ده چې زما دښمني خو ده سره ده دی زما وژني دی ما ته دغه کوي زما کم کار دی چې ما سره یې ونه کړو
نو موږ د افغانستان د حکومت نه په کلکه دا دغه کوو چې زموږ محترم سفیر صاحب بېعزتي یوازې د هغه نه ده، دا زموږ د ټولو بېعزتي ده. او د تاسې د قضاوت پرېږدم، تاسې د قضاوت پرېږدم چې د اخندزاده ماما سره کوم کار وشو. موږ مخکې ویل چې دا موږ په کلکه غندو، خو د دې نه مخکې په سوات کې ګوره هغه زموږ پښتون افغان ته دغه جوړه شو، دسیسه جوړه شوه، ویل دی د افغانستان بیرغ سېځلی، هغه ته یې هوټل موټل وران کړو. آیا تاسې هغه ځای ته یېرېږي؟ په سوات کې چې هغه واقع وشوه او نوم یې مانه اوس په دې اسات تېر شو. د دې نه مخکې چې یو افغان 10 کلن ماشوم د افغانستان نه اوبه راوړي په پاکستان کې خښېږي او د دروغ یو دسیسه ورته جوړېږي چې تا د افغانستان د ده پلار د افغانستان بیرغ سېځلی او هغه وایي مړی نه پرېږدي افغانستان ته بیتلیږي. آیا اسرائیلیان به داسې کار وکړي؟ آیا انډیا به داسې کار وکړي؟ آیا کفار به داسې کار وکړي چې تاسې موږ سره دا کارونه کوئ؟ بیا موږ نه د محبت تمه لرئ؟ عجیبه دلیل او منطق دی. موږ هېڅکله نفرتونه، موږ همیشه د پاکستان سره دوستي کوشش کړی. کرزی صاحب 20 دورې پاکستان ته وکړه، 20 دورې په خپل وخت کې، او پاکستان ته یې ویل چې ته زما دوست هېواد یې. 20 دورو نه پس هم پاکستان هماغه خپل منافقت، خپل دهشتګردي همداسې جاري وساتله. اشرف غني صاحب چې کېناستو اولنۍ دوره یې پاکستان ته وکړه چې ته زموږ دوست هېواد یې، مګر تا زموږ دوست هېواد نه دی، دا زموږ دشمن انمي نمبر 1 دی پاکستان. دی همیشه موږ سره وروره بد کړي، همیشه یې وروره موږ له په شا باندې ګزار راکړی، همیشه یې موږ تباه او برباد کړي. دا باندې کښېني په افغانستان کې وایي مهاجر اوسېږي، خو د ریکارډ د پاکستان ریکارډ دی چې ټول 14 لکه دي که 15 لکه مهاجر اوسېږي. او ته خپله چې ته دا پیغور افغانانو ته ورکوې چې هلته مهاجر اوسېږي، په دې سعودي کې 30 لکه پاکستانیان مهاجر دي. ته دې د خپلو مهاجرو غم وکړه. په ټوله دنیا کې 100 لکه پاکستانیان مهاجر دي، په ټوله دنیا کې به څومره افغانان مهاجري؟ نو ته ولې د خپل مهاجرو غم دې نه کوې چې د افغانستان د مهاجرو تا سره غم دی؟ او که دومره د سره غم او دومره دغی، خو دا پاکستان حکومت دې اعلان وکړي که نه چې یاره ټول مهاجر وباسو، بیا هغه د امکیم والا مهاجر هم وباسئ، انډیا ته یې ولېږئ، په کراچۍ کې چې پراته دي هغه هم ولېږئ. دغه مهاجر هم پاکستان حکومت ته ووایه رسمي چې یخسان دې نه منم. ما مخکې د دې خبرې 100 ځله موږ دا خبرې کړي چې موږ ولس سره مینه لرو، ولس یې موږ سره مینه کړې، موږ سره یې ښه کړي، موږ یې هر څه منو. پاکستان یې موږ سره دښمني کړې، زموږ وطن یې وران کړی، زموږ کور یې وران کړی، زموږ بچي وژني، اوس هم زموږ بچي وژني، اوس هم زموږ کور رانوي، اوس هم زموږ سفیر راته نه پرېږدي. نو دا ټول د پاکستان د استخباراتو کار دی. که سفیر سره کومه معامله کېږي، زیاتې کېږي، که نور افغانانو سره کېږي، موږ خپل دښمن پېژندلی، دغه دهشتګرد، دغه پاکستان ادارې زموږ دښمنان دي او همدې هم دا کار کړی، د سفیر د لور بېعزتي کړې، او همدغه شان دې د ملا عبدالسلام صاحب بېعزتي هم کړې وه، همداسې د هغه بل سفیر هم، همداسې نور هم، همداسې هره لوبه ده چې تاسې په موږ باندې ونه کړه. نن تاسې راپاڅېږي موږ ته وروره د انډیا او د بل دي دغه پیغورونه راکوئ. افغانانو ورونو دا یاد ساتئ چې پنجاب او انډیا دا یو اولاد دی، د یو پلار بچیان دي، دا یو نسل دی، هېڅکله دې دښمني نه کوي. دښمنۍ دپاره یې ماته دلته وروره دا خلک ساتلي دي، دغه زما دا بېعقله او دغه پښتانه چې په خبره باندې ماغزه نه خلاصېږي. ښکاره ده ته د پاکستان په اسمبلۍ کې جواد پودري چې شی دی، جواد پودري دی که چې شی خدای دې نومونه ورک کړي، هغه ښکاره دا خبره کوي چې یاره که چېرته د پاکستان او د انډیا جنګ وشو نو پنجاب به خرابېږي. او دلته وروره دا پښتانه په دې باندې نه پوهېږي چې پنجاب به خرابېږي، داسې نه وایي چې ښکته وطن پېښور به خرابېږي، نه وایي پنجاب به خرابېږي. موږ ځکه جنګ نه کوو. نو هغه یو نسل دی، دا د رجت سنګ اولاد دی، دا هېڅکله ستاسې سره یو کېږي نه، هغه بیخي تا پاکستانی ګڼي نه. افغانانو ورونو موږ نن چې د اخندزاده ماما په دغه باندې خلک دا راځي او لایپونه دي او ویډیوګانې دي، زه دې نه یو سوال کوم د دغه خلکو نه، که په سعودي کې د یو سفیر د لور سره داسې کار وشي څه حل به وي؟ که په دغه کفارو هېواد کې د یو سفیر د لور سره داسې کار وشي څه حل به وي؟ چې تاسې د حکومت بیا پوښتنه وکړي که نه، حکومت بیا پوښتنه وکړي. د سعودي قانون شته، هر څه شته، تاسو ته معلوم دی، ما ته معلوم دی، خو موږ د دې پاکستان دهشتګرد ریاست نه دا پوښتنه کوو چې تا د ملا عبدالسلام صاحب سره وکړل، تا نه به څوک پوښتنه کوي؟ تا د
د دې نه مخکې یو بل سفیر و چې د کونړ پخوانی والي و هغه تا وتښتو تا د هغې په باره کې څه شی وکړه اوس د دې سفیر د لور سره چې تا کومه بېعزتي وکړه دا د یو سفیر لور نه ده دا د ټول افغانستان د افغانانو لور ده دا واورئ دیوانې منګه داسې نه ده چې دا بس معمولي خبره ده او دا قصه ختمه شوه که ستا د پاکستان د سفیر د لور سره داسې په کابل کې وشي ستاسې به بیا څه عکس العملي چې ستاسې وطن ته موږ داسې بمونه راولېږو څه رقم بمونه چې تاسې زموږ افغانستان ته رالېږئ ستاسې به څه عکس العملي څه رقم چې دا ستاسې اسلام کابل زموږ وران کو زموږ وطن هم در په در کو همداسې ستاسې اسلام آباد او دغه وران کو ستاسې به بیا څه عکس العملي افغانانو ورونو ښکاره خبرې دي افغانانو ورونو ښکاره دشمني ده موږ طالبانې بیا غږ کوو ملا برادر صاحبانې غږ کوو ملا ستانکزي صاحبانې غږ کوو د ټولو مشرانو ته احترامان ته دا غږ کوو چې د دې پاکستان دهشتګرد ریاست نه نور ځانونه راوباسي ټولو افغانانو ته ویو دا ولا چې نن هم دشمن دی سبا هم دشمني نن هم خرڅوي سبا هم خرڅوي دا هیڅ وفا نه لري دا یو داسې کینسر بیماري ده چې قسم په خدای دی چې هم زما طالب بې عزته کو هم زما مجاهد بې عزته کو هم زما سي منصب بې عزته کو هم زما رئیس جمهور بې عزته کو هم زما سفیر بې عزته کو هم زما د سفیر لور بې عزته کړه دا په یو کار وانې دغه نه کوي نو خبره دا ده چې موږ کلکه وانې غږ کوو د افغانستان په حکومت وانې په اشرف غني صاحب وانې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده چې کلک هلته بند که دا سفارت د پاکستان او ورته ولیکه چې دا د دهشتګرد ریاست پاکستان سفارت او دا بند ختم ښکاره وژنې دي تباکۍ دي په وطن کې د آبادۍ ته نه پرېږدي هر رقم لوبه تا سره کوي موږ بیا هم د هغه سفارت هیله کړی دا کم دغه دی نو افغانانو ورونو موږ به ظلم غندو چې هر رقم ظلم وي خو موږ د هغه خلکو نه پوښتنه کوو چې تاسې ته نن د اخندزاده ماما په والو دغه درغلی دی قار درغلی خو هغه د سفیرانو چې تاسې پاکستان کړي دي زمونږ سفیرانو سره د سفیرانو لورګانو سره د هغه طالبانو سره چې نن تاسې د اسلامي امارات چغې وښئ تاسې ته شرم نه درځي چې تاسې اسلامي امارات چغې وښئ هغه 2001 کې مې یاد شي چې خالي پټګی به په سر او طالب به په 15,000 هم په امریکانیانو خرڅوو هغه ټیم امیر دی ما مخکې پرون هم ویلې که امریکا راغلی هم د پاکستان د طرف نه راغلی که مجاهد راغلی هم د پاکستان د طرف نه راغلی که طالب راغلی هم د پاکستان د طرف نه راغلی ټول تاسې موږ ته خپل وروڼه په خپلو ګریوانونو کې م راچولي دي موږ په دې حقیقت باندې څوک هم سترګې نشي پټولی دا ټولو دنیا سلامونو ته وعلیکم سلام عزتمن شئ خوشحاله شئ آباد شئ بخښنه غواړم زه چې لایب کومه نو زما دې ستاسې کمنټونه او دې شیانو ته پام نه په ډېرې بخښنه درنه غواړم الله مې عزتمن لره چې زما لایفونه زما ویډیوګانې تاسې نشروئ ټولو ته احترام لرم ټولو ته دا وایم چې اصلي د مبارزې وخت اوس دی باید موږ د کمبلو نه راووځو ځکه پاکستان بیا دا په نظر کې نیولې ده چې د 92 غونډه کې زموږ وطن وران کړي او در په در کړي موږ به د ظلم په خلاف ودرېږو که حکومت کې غلطي وي حکومت باندې به نیوکې کوو په حکومت باندې به راځو وروره په هغې باندې به وروره هغې ته به دا ویو چې ته په غلط دی که طالب یې کوي طالب ته به ویو غلط داسې نه چې په ناحقه باندې موږ زندهباد او مردهباد ویو نه چې په غلطه حکومت وي وزیران وي وکیلان وي هر څوک وي داسې دا تاسې باندې اسلامي انساني افغاني وظیفه ده چې تاسې د هغه په خلاف ودرېږئ دلته حیاتي مایتي مه کوئ چې وروره ناروا ته مې چې وروره چې ناروا کار مې او ته ورته ویې چې زندهباد وروره ځکه چې زه د نظام ملاتړ یم نه د نظام ملاتړي دا نه ده د نظام ملاتړي دا ده چې ته حق ته حق وې ناحق ته ناحق وې که نظام یو غلط کار وکړي ورته چې دا غلط کار دی توجه به یې راډې چې ته ولسي که طالب یو غلط کار وکړي ته به هغه ته وې زه دلته ډېر خلک ینم چې د نظام په خوا کې ولاړ دي هغې چې هر رقم غلط کار مې وایي نه د نظام په خلاف به خبره نه کوي ځکه په دې نظام کمزوری کېږي ورور نظام نه کمزوری کېږي نظام په دې مضبوط کېږي ته یې توجه ورته راړې چې یو ظلم کوي یو ناروا کوي یو غلط دغه کوي دا د دې کې کم شک نشته دی او که داسې د طالبانو حمایتګر دي هغه ورور چې هر یو زه ینمه دا پوسټونه ینمه یقین وکړه که یو ورځ د طالب ظلم ته ظلم ویلي بس طالب جان زندهباد نو دا اسلام دی دا افغانیت دی ایا د طالب نه غلط کار نه کیږي نو چې غلط کار دې کیږي خو غلط مې ورځ ته پوسټ کا کنه هغه ویډیو مې ورځ شیر کا کنه ایا د حکومت نه غلط کار نه کیږي خو ته ورځ د حکومت غلط کار کړه هغه ویډیو شیر کا
مسلماني افغانیت خو دې ته وایي، مبارزه خو دې ته وایي. خبره دا افغانان ورونو چې موږ د جناب سفیر صاحب نجیب الله اکاخیل د لور کوم واقع چې شوي په کلک کې مزاحمت کوو او موږ ورسره ولاړ یو. سفیر صاحب زموږ محترم دی، دا د ټول افغانستان سفیر دی، دا د افغانانو ترجماني کوي په پاکستان کې. د سره چې کوم واقع شوي بالکل دا د پاکستان دهشتګرد ریاست ISI کار دی او دا کارونه ISI دا 45 کاله چې کېږي چې زموږ په وطن کې کوي، زموږ خلکو سره کوي. د کار سړی راته نه پرېږدي، د سولې سړی راته نه پرېږدي، که هغه د عالم په جامه کې، که د مجاهد په جامه کې، که د سیاه منصب په جامه کې، که هغه د طالب په جامه کې، هغه د دهشتګرد ریاست یې د منځه وړي او هغه دغه ورته جوړوي. نو خبره دا افغانانو ورونو چې په دې خبرو به د دې خلکو موږ نه غولېږو چې تاسې نفرتونه جوړوئ. او نن یو واقع په سعودي کې شوې ده، نو یاره دا نفرت جوړېږي وروره، دا نفرت نه دی وروره. د سعودي واقع موږ غندو د اخوندزاده سره، خو موږ دا ویو چې زموږ په وطن کې د بربادۍ ذمهوار ISI او پاکستان ریاست دی. او ستاسې انډیوالي چې دا د پاکستان هغه بالکل د انډیا او پاکستان بی دي، بی پنجاب او هغه پنجاب بالکل بی دي. که بی نه وی نو ولې ورته ګودوارې خلاصولې، ولې ورته سرحد خلاصو؟ وجنې د انډیا پوجان د انډیا وجنې، موږ د پاکستان خبرونه اورو چې نن د پاکستان درې پوجان وژل شوي، 2 وژل شوي، انډیا وژلي. او دې طرف نه چې پیلوټ ته ونیسي سره د کاپي او سره د چای وراړی، سره د مټۍ وراړی او فلمونو والا راغواړي چې ستا په خلاف یې دغه کړې، هغې پورې ځان سولې. نو دا څه رقم دښمني ده؟ موږ به انډیا سره هېڅکله، موږ به ټولو دنیا سره خپل دا پخوانی سیاست ختم چې موږ د پاکستان د پالیسي اختیار کوو. موږ ټولې دنیا سره انډیوالي کوو، ټولې دنیا سره دوستي کوو. انډیا هم زموږ دوست دی، چین هم زموږ دوست دی، نور هېوادونه ترکیه هم زموږ دوست دی، اسلامي هېوادونه زموږ ټول دوستان دي. دا منافقت اوس نه چلېږي پاکستانه چې ستا په خوله موږ یو ته دښمن یو بل ته دوست یو. همغه وروسو چې زه دې پې وجنګولم او ما ته ویل چې دا کمونستان دي او دا وروس او دا ستا دښمن دی، همغه وروس سره تا وروره پوجي مشکونه وکړه، همغه وروس سره اوس ستا تعلقات ښه دي، همغه وروس سره تا خپلې پوجیانې کمې پوجیانې جنکۍ چې دي همغه دي، هغې ته ستا د وروسیانو پوجیانو ټریننګ ورکړو. دا دروغ دي. همغه کمونستي چې ته وایې چې کمونستان کافر دي، همغه فضلالرحمن دغه راواغستو چې چینګ پاوپینګ جناب پلانې کمونست پارټي، موږ تاسو سره ډېر ښه تعلقات لرو، تاسې د دنیا ته ترقي ورکړې ده، تاسې فکټریانې لګولي، تاسې څو مذهبي دا 500 یاد کړه څومره دې سره ښه تعلقات لرئ. بل سراج الحق دی چې قاضي حسین احمد او دې جماعت شیطاني اسلامي چې ورته وایي، دې زموږ وطن د کمونستانو په نوم باندې وران او تباه او برباد کړو. همغه پرچه لاس ته نیولې، همغه پرچه یې ده ته په لاس کې ورکړې وه چې چینګ پاوپینګ ولاکې ما ته هم داسې نوم راځي، داسې په تجویز سره یې واغستو لکه سړی چې قرآن لولي چې غلط پکې نشي، داسې مخې ته نیولی او ورته ویلې چې پلانیه زه تاسې نه ډېره مهرباني کوم جناب د چینګ پاوپینګ کمونستي چې تاسې سره مبارکي ویم، تاسې زموږ دوستان هستئ. دلته اسلام څه شو ستا سراج الحقه؟ چین کې چې مسلمانانو سره زیاتې کېږي څه شو؟ هغه دغه دی په زوره پې د خوږانو غوښې خوري، په کور کې جانماز نه پرېږدي. څه شو په فضلالرحمن ستا اسلام؟ هلته د اسلام بیا چېرته لاړو؟ خو دا ټول منافقت دی که نه؟ دا ټول د پاکستان د انټرست خبره چې بیا نه کمونستي شته، نه وروره یو شی هم نشته. اوس دا انډیا ته دوی دومره زاري کوي، دومره منت ورته کوي چې صاحب انډیا ته زمونږ دغی، خو انډیا والا په قصه کې هم نه دي، ځکه هغې پېژندلي. نو دښمني دې د انډیا سره ده، وژنې ما دښمني دې د انډیا سره ده، وروره د ګیټ په ما باندې دښمني د انډیا سره ده، سفیر زما بې عزته کوي او د هغې وروره چې دروانې بمباري کوله هغه دې وروره په ګلان دې د غاړه کې ور واچول، هغه دې ور ولېږلو. نو زه مننه کوم افغانان ورونو چې د سفیر سره کم موږ او تاسې خپل غږ به اوچتو، هغه خلک چې په سوشل میډیا کې د سفیر او دا ستاسې باندې فرض عین جوړېږي چې د سفیر صاحب حواس بالکل تاسې اوچت کوئ او تاسې د هغې په باره کې خپل پوسټونه وکئ او دا غوښتنه د افغانستان د حکومت نه وکئ چې د پاکستان سفارت بالکل بند کړي. نه دی پکار، ځکه چې داسې دښمن
چې روزانه ستا 200-300 کسان شهیدانوي، روزانه ستاسې 200-300 افغانان وژني، ستا په وطن کې آبادي نه پرېږدي، ستا په د وطن په بربادۍ باندې جشنونه کوي. نن وګوره د پاکستان منافقه میډیا، د پاکستان دهشتګرده میډیا داسې رقم تبلیغات شروع کړي، داسې رقم تبلیغات چې ته به د حیران شي صاحب مهربان. بله ورځ یو ناست دی وایي قندهار یې ونیو، قندهار دا د جمعه مخکې خبر دی، موږ ته خبر نه وي، د قندهار نه خبر دی. یوې نقشې جوړوي وایي موږ تاجکستان ته ځو، بل ملای راپاڅېږي وایي افغانستان باید چې زموږ ته حواله کړي ځکه چې موږ سنټر ایشیا ته سړک جوړوو، موږ داسې ټرین تېرو. افغانان ورونو موږ کې به کم غیرت، کم وجدان، کم مسلماني، کم پښتو، کم انسانیت به دا اجازه راکړي چې موږ پاکستان ته دوست هېواد یو. موږ همیشه د دې شي وضاحت کړی چې د ولسونو خبره نه کوو، خو دشمن ته باید دشمن وویل شي چې ستا بچیان وژني، ستا ماشومان وژني. نو دې ته زه اوس ګوره، زه دلته راځم مبارزه کوم، دا زینم دا بیاقل دا کمنټونه زینم، دا کمنټونه لولم هم نه. زه راځم د وطن خبره کوم، دې ما ته لیکل کې کنځلې بدې رد کړي. ایا تاسې ما ته په فیسبوک باندې یوه کنځله څوک ثبوت کړي چې ما چاته کړي؟ یو کمنټ دې څوک ثبوت کړي چې ما چاته کنځل کړي؟ خو دغه مبارزه کوم ښکاره او که یوه خبره مې دروغ وه په ما دې بیتون نالت وي. زه وایم پاکستان دهشتګرد دی، ټوله دنیا وایي دهشتګرد دی. زه وایم پاکستان دهشتګرد دی، عمران خان وایي پاکستان دهشتګرد دی. عمران خان وایي موږ پلانې ټریننګ کړی، بستانې ټریننګ کړی، مشرف یې وایي دا ټول، دا خو زه نه وایم، دا خو خپله پاکستان وایي. همدغه فضلالرحمان منافق خبرې تاسې واورئ چې همنې د امریکې کې مفاد کے لیے جهاد کیا تھا. د څو یو کال یو نیم کال مخکې ویډیو ده، او چې دا چا ټریننګ کړي آی اس آی ته ښکاره اشاره کړې ده. نن فضلالرحمان ډیزل پمپ چې دی هغه د خپل بیان بدلوي. دا خو موږ نه ویو، دا خو د پاکستان سیاستمدار وایي، جرنیلانې وایي، کرنیلانې وایي. نو افغانانو ورونو زموږ د سفیر سره انتهایي زیاتې شوې، انتهایي پاکستان بالکل قابل د دې نه ده چې څوک پکې سفارت جوړ کړي، ځکه چې د سفیر د ستا عزت محفوظ نه دی، ستا سفیر محفوظ نه دی، نو نور افغانان به څه خوندي. زه بیا هم دغه خلکو ته ویم چې په افغانانو باندې به دغه نه کوئ، 20 ویډیوګانې تاسې ته ما وکړي چې ستاسې پاکستان اوس هم د مهاجرو په سر پیسې علي، او که تاسې دومره د ستاسې وطن ترقي کړې ده نو 100 لکه پاکستانیان مهاجر دي، دا وغواړي چې پاکستان هم د دوبۍ غونډه کې او د امریکا غونډه کې جوړ کړي. افغانان چې هلته اوسېږي هغه ستاسې د کور نه خوري، هغه خپله مزدوري کوي، ستاسې وطن ته ټیکس ورکوي، د بین الملل نه ستا پاکستان پیسې علي. همدغه مهاجر، همدغه افغانان یې ما ته دښمنان کړي د افغانستان دپاره. ټول زه نه ښیم، خو بعضې زما افغانانو ته دښمنان کړي چې دا کفر دی او اسلام دی او دا خبرې ورته کوي. نو دغه مهاجر چې دي دا د پاکستان په پیده دي، زموږ د افغانستان په نسخان دي. 2009 تر 2015 پورې 80,000 صرف پنجابیانو په کابل کې کار کوي. پنجابیان نور پښتانه دلته نه ښیم، ځکه چې امن او افغانستان په ترقۍ روان شو. دلته پاکستان ویل چې خو دا خو ترقي کوي، دلته ورته منصبي او دغه جوړ کړو. نو په دې ټولو خبرو باندې زموږ سر خلاص دی، په دې ټولو هر شي باندې چې پاکستان زموږ دوه شیونه نه پرېږدي په افغانستان کې، یو د آبادۍ کار او بل دی غواړي چې همیشه د حکومت راځي زمونږ د اثر رسوخ لاندې وي، زمونږ د لاندې وي. انشاءالله دا ارمان به تاسې ګور ته ویسئ. اوس افغانانو خپل نظام پیژندلی، خپل ملي اردوی پیژندلی، خپل بیرغ یې پیژندلی، هغه وختونه لاړه، ګور ته به ویسئ دا ارمان. څنګه چې روسانو ګور ته ویوړو، څنګه چې امریکایانو د هغې متحدینو ګور ته ویوړو، همدغه شانې بیا تاسې ګور ته ویسئ. انشاءالله دا ارمان به پوره نه شي تر څو پورې چې دا یو افغان ژوندی وي، دا به افغانستان وي، همدغه بیرغ به وي انشاءالله پارګواني، همدغه نظام به وي. زمونږ ورونه دي باید چې موږ سره دغه لري، انشاءالله دا به پخلا شي په تاسې باندې. که څنګه چې د 2 نوي نه وروسته تاسې کوم کوشش وکړو همغه شانې به انشاءالله همدغه شانې به یخ پاتې هستئ، ستاسې ارمان به هېڅکله پوره نه شي. نو که دومره تکړه هستئ ورشئ انډیا سره هم دښمني وکئ چې معلومات هم وشي، چې داسې ورته کوئ چې رام نمسته، هغې ته مینت زاري کوئ. یو دغه در باندې راپرېږدي دلته ورته وروره کیمرامانه هر څه ورخوشي کړي، هغه موږ ته معلومه ده. او پاکستان په زندګۍ کې توره نه ده کړې. او دا بعضې چې د ملي اردو والا تاسې دا ویډیوګانې ورکوئ چېرې دا تسلیم شوي او دا دې واغه دي، خپل 93,000 پوځ هم یاد کوئ چې لوس لغړ په بنګلادیش کې انډیا ته تسلیم شو، هغه هم را یاد کوئ چې د دنیا په تاریخ کې داسې کار نه دی شوی. او دا په دې خبرو باندې موږ انشاءالله هېڅ پروا نه کوو، که طالب دی که ملي اردو والا ده، که نن دی که سبا دی، انشاءالله دا سوله به کېږي، دا امن به کېږي، دا ټول سره ورونه دي، افغانان دي.
غولول شوي یو چا غولولي بل چا غولولي ان شاء الله په دغه باندې به خپله مبارزه جاري ساتو او افغانان ورونو د سفیر صاحب په د اواز اوچت کوي او دا غوښتنه وکړي د افغانستان د حکومت نه چې کم از کم د پاکستان سفارت بند کړي ځکه چې پاکستان زموږ نه د سفیر عزت کوي نه د سفیر د پامیر عزت کوي او دا کار چې دی بالکل د پاکستان استخباراتو کړی څنګه چې ملا عبدالضعیف صاحب سره یې کړی نو هغه خو څه پټه معامله نه ده هغه چا وکړو خو همدې کړی و که نه ښکاره یې درته ونه ویلې چې هغه مومن صاحب نه خبرې وانه اورېدې چې د پاکستان پوجیان او جرنیلان ولاړو چې دی د امریکایانو ته حواله کوو نو خبره دا ده چې دی په خپله عزت باندې نه دي که کومه په صدیقي ده که څنګه امریکایانو ته یې ورکړه نو دی به د بل د لور خور څه عزت وساتي چې یو سړی د خپل لور خور عزت نه ساتي او به د بل چا د لور خور څه عزت وساتي د دې نه پکار دي چې د دې د دهشتګر دغه سفارت کنسلګریانې په افغانستان کې بندې شي من بس خدای هم دې ویم د هغې افغانانو د دې افغانانو مړ شي د دې بېغیرتۍ نه مرخه دی چې موږ ټول مړه شو نه د پاکستان د دې محتاجۍ ته چې دغه سفارتونه او کنسلګریانې مکمل دي بندې شي ښه وخت ولرئ ښه شیبې په الله سپارم